په ټوله اسلامي نړۍ کې چې سړی فکر وکړي دا د ټولې دنیا د اسلامي حکومتو سربراهان وګوري دا خو موږ باندې خدای او رحم وکړو چې عالم موږ ته امیر مقرر کړو دا موجوده شیخ صاحب چې راغی د دغه نه بغیر په ټوله دنیا کې داسې امیر شته چې ملاوي چې علم نه لري تقوا به د کومې خوا نه شي مصالح به د کومې خوا نه شي د خپل روژه نه نیسي د خپل لمونځ نه کوي د خپل شراب خوري د خپل زنا کوي د خپل د بیت المال مال خوري چې دی په دغه لګیا ده وزیر په دغه لګیا ده لاندې طبقات ټول په دغه لګیا دي گرگو میرو سگ وزیرو موشو دربانی کند این چنین ارکان دولت خانه ویرانی کند چې لیو امیر شي سپی وزیر شي موږک چوکیدار شي په خزانو بیا دغه چې هغه د حرص ماده کې کمه ده نو د کور خو ویران شو ملک برباد شو دا په مجموع دا وخت کې هغه راغلی دي دا موږ خو هغه د یو شاز پیکه د نن ټوله دنیا په دغه باندې راته ورانه ده هیڅ خطر نشته د افغانانو نه نه توپک جوړوي شي نه ټانک جوړوي شي نه ایټم جوړوي شي نه یو بل څه جوړوي چې دنیا خطر تر ویني چا څوک جوړوي ټوله دنیا ته ګواښ ته هغه رسمي قانوني حیثیت لري خو ګورې د دغه سره احتیاط وکړئ چې څوک یو کال وشو په رسمیت هم نه پیژني مشکل څه ده غټه بانه دا ټوله دنیا دا وایي چې د ښځو حق نه ورکوي د ښځو حق څه ده چې شریعت ورکړی هغه خو شریعت خو دوی مني نه چې زنا ته یې نه پرېږدي اوس ګورې دین غریب ده که نه مخکې ما د ټولې مجدد چې په خپل وخت کې لا ویلې دي چې دین دومره غریب ده چې موږ په خپل وخت کې خپل وطن کې دین ته څوک نه پرېږدي دوی خپل شیان په ښکاره په موږ باندې مني موږ خپل دین په پټه باندې بیانو په ښکاره بیانوی نه شو